په غواګانو کې ګوډوالی یا شلوالی څنګه کولی شو چې ګوډې غواګانې او روغې غواګانې وپیژنو. د ګوډوالي د اندازه کولو لپاره غواګانې په 5 درجو باندې ویشل شوي دي. د لومړۍ درجې غواګانې روغې وي. په ولاړه باندې د دې غواګانو د ملا تیر سیده یا سیخ وي او همداشان چې کله حرکت کوي د ملا تیر یې هماغسې سیخ وي. دویمه درجه غواګانې عموما دا هغه ډله غواګانې دي چې په ولاړه د ملا تیر سیخ وي مګر کله چې حرکت کوي په ملا کې کمان پیدا کیږي. کمان یعنی د ملا تیری قوس ډوله کیږي. دریمه درجه ګوډوالی یا نسبی ګوډوالی. په دې حالت کې غواګانې په ولاړه باندې او د حرکت په حال کې یعنی په دواړو حالتونو کې ملا قوس ډوله یا کمان شکله وي. څلورمه درجه ګوډوالي کې غواګانې عموما ملای کمان ډوله یا قوس ډوله وي. د حرکت په مهال هم ملا قوس ډوله یا کمان ډوله وي. د دې ترڅنګ غوا په یوه پښه باندې کوشش کوي چې خپل زور واچوي یا کوشش کوي چې په وروستیو 2 خپو باندې یا کوشش کوي چې په مخکیو 2 خپو باندې فشار واچوي او ما خواته حرکت وکړي. څلورمه درجه لرونکي غواګانې عموما په اسانۍ باندې حرکت نشي کولی. په 5مه درجه ګوډوالي کې اکثره غواګانې د حرکت څخه ولیږي او هیڅ ډول حرکت نشي کولی او ځای په ځای باندې درېږي. تاسو که چېرته غواګانې مو په لومړي حالت کې دویم حالت کې تداوي نه کړئ درملنه ونه کړئ نو په وروسته حالتونو کې غواګانې دریم حالت څلورم حالت او 5م حالت ته ولیږي چې په دې صورت کې غواګانې خپل تولیدي حالت ته لاس ورکوي او د خپل عمر ته پای ټکی ږدي. د غولانځې د التهاب د غواګانو د نه تېرېدل پسې وروسته د غواګانو ګوډوالی په فارمونو کې د ټولو لویه مزله ده. که غواګانې مې ګوډوالی ولري نو اخورې ته نشي درېدلی چې خوراک یې ونه کړ شوده به نه تولیدېږي. همداشان هغه غواګانې چې وار راوړي غویمه کېږي هغه د نورو غواګانو ته د درېدلو توان د لاسه ورکوي او په دې حالت کې تاسو دا معلومات نه کېږي چې غوا مو غویمه ده که نه ده. شلوالی عموما د سختو ځمکو څخه یا د سخت فرش څخه رامنځته کېږي. همداشان هغه غواګانې چې په دایمي ډول رسېدو څیز ولري په هغو کې هم د ګوډوالي یا د شلوالي علایم ډېري. د دې دپاره چې شلوالی یا ګوډوالی له منځه لاړ شي یو فارم کې د شلوالي او د ګوډوالي پیښې کمې شي نو تاسو ته پکار ده چې لاملې پیدا کړئ. ګوډوالی د شیدو په تولید غویمتوب بلابوالي او ټولو شیانو باندې اغیزه لري.